زه د زندگی په مختلفو پلیټفارم باندې پوتې شوم، په دغه غره و شا پوتې شوم، په دغه سامې شا پوتې شوم. او یو خبره مې دا نوٹ کړله، خاص کر د نوجوانانو ته د میډ د ایشیا چې کیم د سمال لا یو کو چې 65 9 70% پیرمیډ نوجوانان دي. او د جوانانو چې د میډ کیم پروګرام دا امن د میډ بنیادی مسله د نره خبره چې دی د دغه نه بعد دی امن نن دغه ته د میشتو په د وطن سره رسیدله د جګت چره د امن ټکاو کې به وته د دهشتګردی شکار و. امن ټکا دغه خلک ته دمره بعد ور لاګي چې دا وی چې په بهري شه په بهري شه مشته خیر ده. نو مختلف میدونونه کتلې دي، خدا د امن د پاسوند مشورونه سره یا په د امن پټکی پر نوستای چې کیمده د دې ته بنیادی نقصان ورکړي. بنیادی نقصان چې د کیم د دې د ډالر جنگ دا د کیم د دې پروګرام دا کنه د متاثر کوي، بدامنی دې ته پیدا ورکړي، د امن چې کیم د دې ته نقصان ورکړي. نو جوانانو په مخ شمیر د یو خبره کوي چې میر دمرا عمرینه همندي خو پتو سه نستري 45-46 سال د میر عمر دا ان شاء الله چې میر د خپل نوجوانانو ته یو دا سوچ خالي جوړ کیه چې تو تعلیم کو تو ډیګری او غوستلې بیا ته بنیادی یو زون سوچ کیم جوړاوه. پیغمبر د خدای په خپل فایملی دي چې تجارت سے زیاده د تو په دغه ار شایدي یو دا سوچ جوړ کیه چې تو سه د خپل حق غوښتله پیژنګلې وکي، اګه د جهادیار نه کوي، اګه د سمارلانه نه کوي، اګه بل مشر تو سه ته درېږي او تو مشری پګړی وروالی به دغه د خپل حق غوښتله پښتنه ازدا کیه، طریقې ازدا کیه. بنیادی خبره دغه دو چې په دغه ځای میډ د بدامنی شکاری او د بدامنی چې کیما دو د دغه نامشتنن د حالات راسي دي چې جانی هل من بیل نه دی د غزیله خلق دي. نن د جانی هل حالات وګوره چې سب پوزیشن یې داسي یې غدي د بدامنی چې کیما دو د حالات چې کیم جو شوی د مصنوعي دو د بنیادی صدا څخه خبر نه دی. کله چې خلق ټارچر شي، ذهني ټارچر شي، تاسو ته غوډه یو ځوان دا چې د ایک فلور مش سره په د ایس چې تاسو نن درې مورز چې ضرورت لای چې هغه په دغه شی باندې ټارچر کړه دا چې تو ځای ژیره پرېشه دو مذهبي طرفدارو جان یې دا دمره ټارچر کړه دا چې ځای لوړ دغه خلک سره ملاو شو او مېرو فلور وکاله قبيله په دای سور کړی دي چې د تو سه کاس طالب دا تو سه کوم د سټوډنټ تا تو سه کوم د ژنکای دا با صرف پدې چې تو ژیرا دو او تو مذهبي مایند دا او په مذهب په مایند باندې د تدا سزو وکړه چې نن طالب جوړ شو و د قبيله نه الټا امیر ریاستی ادارې لګیا دي او ورسي و ذهني ټارچر ورکای، یعنی دا شای چې کیم دا دی وسیکای دا خبره چې د کیمه مشتو لګیا دي د امن و د کیمه د پاسون خبره لګیا دي د بنیادی د شاعرو کا وکای دغه ته د توسو نوجوانانو چې د کیم میر دغه یغه کای میر در سراوي میر په مخه شوی توسو به ورسته وسه ځکه چې مستقبل توسه دا و د حوصله فایرینه دي د دهشتګردی چې سالويش فایرینه مشترو کوي امن و د پلورارو کوي دایوي رو کوي چې نه دایوي لوڅ گئی به امن میر ورسته په خپل غوړي چې میر سره کوي. لہذا توسه حق وشل دا کیه د هر ایک مشر نه چې کدای چیرې سیاسي مشر وي او کچېره دای مذهبي مشر وي او کچای چیرې دای قومي مشر وي، خپل حق وشل دا کیه چې په کومه طریقه زده کوي خو په دا طریقه زده کوي چې د اخلاق په دایره شه د قانون او د آئین په دایره شه نه تو خپل حق وشل زده کیه. ان شاء الله مو یقین دا مو امید دا چې دا خلک مشته دغه شاعر کوي او دغه خبره نمیش په سټکې دی نه خبره ډېره دي سماد له ډېر خپل واضح تو کړه پښته شو ته وی چې ته وی به تبین ته ضرورت نه وي دی مشرون دي چې دی کیمه خبره وکړه خو یو د بنیادی خبره چې د امن ټکنه دا د دغه خلک بنیادی دا کاروبار ختمای نو د دغه ټکی نه مشتو سو ته خټ کې کېږي نه را د صحت د میر دا